دویم صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. او کله چې جاهلان د دوی سره باس کوي نو دوی ورته سلام وایي، معنی د سلامتیا لار لټوي. د دې مطلب دا دی، دا نه چې بس دی ورته سلام علیکم وایي، نه، دی د سلامتیا لار لټوي. دا اصل د دې آیت مطلب دی. دا ولې ځکه دلته د الله خاص بندګان ذکر کېږي او چې د الله خاص بندګان یې هغه به د عقل خاونداني که نه به وي، او د عقل د خاوند یو لویه نښه دا ده چې دی د جاهل سره ماریزې او باسونه نه کوي. جاهل سره دې حد کې خبره کول چې دی ستا په دې خبره باندې ورسي او پوه شي، هغه صحیح ده. او دې نه اخوا پالتو ماریزې دلیل نه، نو مشکل دا دی که سبا له څوک راغی او تاسو دواړه یې ولیدئ او تاسو باس کوو، نو هېڅ پته به ونه لګي چې دا جاهل په دوی کې څوک دی او دا عالم په دوی کې څوک دی. نو ځکه هوښیار انسان هغه دی چې کله هغه د جاهلانو سره باس راشي نو هغه څه کوي، هغه د سلامتیا لار لټوي. بل په دې کې فایده زما او ستا ده. جاهل انسان ګوره کله ناکله سړی د جاهل سړي سره ونښلي که نه، هغه ورته کنځلې وکړي، چې کنځلې ورته وکړي بیا به دی هم کنځلې ورته کوي، هغه به ګزار وکړي بیا به دی هم ګزار کوي. نو د ده سره په دې نښتو کې او د جاښه جوړولو کې ما او تا ملامت شو. که د چا سره د خپل عزت خیال وي که نه، د چا د خپل عزت خیال ورسره وي د چا سره، نو هغه د جاهلانو سره او د داسې خلکو سره ماریزې او باسونه نه کوي چې هغوی نه پوهېږي په خبره باندې. نو دا دویم صفت ذکر شوی. دا معامله د عباد الرحمن د مخلوق سره ده. معامله د عباد الرحمن د خالق سره څنګه ده؟ د الله سره والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. دریم صفت د الله د بندگانو دا دی چې دوی شپه تیروي په سجده کې او په ولاړه. مطلب دوی د شپې څه کوي؟ دوی د شپې تهجد کوي. دا درته د زړه د کومې نه نصیحت وکړم. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د شپې دا تهجد مه پرېږدئ. د هغه پخوانو او اولنو پیغمبرانو نه والا او د قیامت پورې چې څومره نیکان خلک تیر شوي دي او څومره دي او څومره به راځي، د شپې تهجد کول د ټولو نښه ده. خپل رب ته ودرېږه د شپې په اخرنۍ برخه کې یو څو منټه. د دنیا دپاره ما او تا څومره سخته تېرو، سهار پاسو هغه د په توره تیاره لاړ شو، په توره تیاره راشو، رب ته نشو ودرېدی. فایده زما او ستا ده. پرون موږ دغه خبره کوله په هغه بل بیان کې. فایده زما او ستا ده. که ما او تا د شپې ونه درېږو الله ته، نو د الله به څه باچایي کې کمی به راشي؟ هېڅ کمی نه راځي. خو زما او ستا تاوان دی. سهار مانځه نه لږ مخکې راپاسه. دې ټیم کې حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او اواز کوي، وایي څوک چاته څه مشکل شته چې زه وله حل کړم، څوک څه بخښنه غواړي چې زه یې وبخم، د چا څه حاجت شته چې زه یې پوره کړم. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. دوی د شپې ودرېږي الله ته. دا ته فایده ذکر کړم. د شپې دا مونځ ولې خاص دی؟ ولې د دې تهجد باندې الله دومره اجر ورکوي؟ یو وجه دا ده چې دا د خوب ټیم دی. یو سړی خوب قرباني کوي. یو سړی ګرمې طلایي نه د پستې بړستنې نه ګرمې بړستنې نه او پستې طلایي نه راپاسي، خو دی په الله مهین دی که نه، د الله سره محبت دی. یو کله سړی ستړی، کله سړی خوب ورځي او دی بیا هم راپاسي ودري. دویمه فایده په دې کې دا د الله وایي ان ناشئة اللیل هي اشد وطئا واقوم قیلا. د شپې د ودرېدو کې زړه او ژبه دا برابري. څنګه زړه او ژبه برابري؟ لکه ته چې څه وې نو هغې ته به دې سوچي، نو ته په ژبه وې په زړه کې ته په هغې سوچ کې،
د ورځې څه مشکلي د ورځې انسان مصروف وي کاروبار دی سبقونه دي منډې دي بچي دي ښځه ده غمخادي ده نو سړی پکې که مونځ هم وکړي نو کله داسې چې دی وایي یو څه او سوچي بل ځای کې نو زړه او ژبه جدا جدا وي خو د شپې زړه او ژبه یو شي د شپې ته غلی ولاړې ستا بل سوچ نشته ته په مانځه کې ولاړې او داسې په مانځه ولاړې او سوچ کې وعباد الرحمن نو ستا زړه دې طرف ته لاړ چې وعباد الرحمن د الله خاص بندګان الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام هغې سره روان یو ځای خو چې کله ته د ورځې اوس مازدیګر ته مانځه کې ولاړې څومره مصروفه ټیم دی مازدیګر نو کیدای شي ستا زړه کې نور سوچونه راځي نو ته په هغې هم نه پوهېږې هغه څه چې ته وې ځکه د شپې دا مونځ خاص مونځ رب العزت سورة الذاریات کې د جنتیانو باس کړی دی ان المتقین فی جنات وعیون متقیان به د قیامت په ورځ په جنتونو کې په چینو کې وي بیا د هغوی صفات ذکر شوي دي چې الله دې پرهیزګارو خلکو له دا جنت ولې ورکوي نو صفات ذکر شوي دي یو پکې دا دی كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الله دوی د شپې كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ډېر لږ دوی د شپې چې دی وده کېږي نو د باقي شپه څه کوي زموږ په شان فیسبوک ګوري یا ټیک ټاک ګوري یا انسټاګرام ګوري یا یوټیوب ته پراته وي ځکه وله خوب نه ورځي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لږ خوب کوي او ولاړې باقي مانځه کې تهجدو کې دعاګانو کې وبالاسحار اسحار دا د پېشمني ټیم ته وایي هغه چې ما تاسو ته وایي چې رسول صلی الله حدیث کې وایي چې دې ټیم کې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي وبالاسحار هم یستغفرون د پېشمني په ټیم کې دوی الله ته فریادونه کوي بخښنې غواړي تا چېرته پېشمني په ټیم کې الله نه بخښنه غوښتلې ده ځان له جواب ورکړي تا چېرته الله ته ویلي چې یا الله زما دا پلانې حاجت پوره کا په ما رحم وکړه زما دا قرضې زما دا بیماریانې په دې ټیم کې چې ته الله ته فریاد کړې نو دریم صفت د عباد الرحمن څه دی د شپې الله ته یا ولاړي یا په رکوع کې یا په سجده کې څلورم صفت د عباد الرحمن چې دوی د عذاب نه یریږي د جهنم نه یریږي والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ويدوي الله تفريات كي الله من جهنم دا عذاب نوساتا زكي إن عذابها كان غراما دا جهنم عذاب دير سخت دير بد دير لوی عذاب دی کله ته الله ته فریاد کړی دی زه کله کله سوچ وکړم زموږ دا دعاګانې هم څه ډېرې عجیبه دي لکه موږ چې لاس اوچت کړو او دعا شروع کړو بس د الله نه دنیا غواړو دنیا غواړو زه دا نه یم چې د الله نه دنیا مه غواړه دنیا هم څه د الله نه غواړي قل اللهم مالک الملک بادشاهي ټوله د الله سره ده خو ته آخرت ولې د الله نه غواړې مخکې موږ لاس اوچت کړو یا الله زما دا قرضې او یا الله مسافري او یا الله ګاډی او یا الله کور او یا الله صحت او یا الله پلانې مس او یا الله بچي او یا الله ها او آخرت سره به څه کوو یا الله ما د قبر د عذاب نه وساته ما د خپل غضب نه وساته یا الله ته رانه راضي شه یا الله ګناهونه راته وبخښه دا را مخکې کا بیا ورپسې چې ستا کوم د دنیا حاجت دی هغه هم وغواړه د الله نه هېڅ حرج پکې نشته ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا الله دنيا ما يراك وآخرتهم راك الله ندوانا غواړه وصرف د الله نه دنیا غواړي د دې څه مطلب شو دا خو دې چې هغه مقصدي غونته کې عبادت نه هغه لالچي غونته کې صرف د دنیا لالچ دی موږ به غواړو د الله نه دنیا
الله به موږ له دنیا راکوي خو صرف دنیا آخرت ته ولې نه غواړې ورسره نو یریږه د جهنم نه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ډېر لوی جهنم الله پیدا کړی دی الله یې ته موږ ټول وساتي او الله رب العزت یې ته موږ آزاد کړي دا جهنم دا به ډکېږي هم د الله په بندګانو باندې په دې انسانانو او پیریانو چېرته تا دا سوچ کړی دی چې زما ځای به کوم دی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي د هر بنده په جهنم کې هم ځای شته او په جنت کې هم ځای شته په جهنم کې هم او په جنت کې چې دی کله جهنم ته لاړ شي نو ده ته وویلی شي وایي ستا په جنت کې دا ځای و که دې د الله منلی وی دا ورته په دې ښایي چې د ده دا غم ښه ډېر شي چې څومره لوی تاوان تا کړی ته وګوره چې جنت ته لاړ شي نو دا ځای ورته وښایي چې ستا په جهنم کې دا ځای و خو الله دې ته بچ کړي دا ورته په دې ښایي چې دی د الله دا نعمت ښه محسوس کړي چې الله په ما باندې څومره لوی رحم کړی نو د جهنم نه د بچ کېدو دعاګانې به هم غواړي صرف دعاګانې نه دي ورسره به محنت کې اتقوا النار رسول الله وسلم وایي د جهنم نه په هر ممکن طریقې سره ځان بچ کا ولو بشق تمره اگر که ته یو نیمه کجوره رالی او چا یو غریب له ورکوې که نه نور دې وس نه رسي خو په دې باندې ځان د جهنم نه بچ که خو بچ که ځان د دغه جهنم هغه جهنم چې که مستقل په دې باندې انسان خبرې کولی شي د جهنم هغه صفات او هغه چې څنګه الله پیدا کړی دی او څنګه دی الله یې ته موږ ټول وساتي نو د نیکانو بندګانو یو بل صفت دا ذکر شو چې دوی یریږي د څه نه د الله د عذاب نه بل صفت د هغوی دا د پنځم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بل صفت د هغوی دا د پنځم چې الله وایي دوی کله خرچه کوي نو نه اسراف کوي او نه بخل کوي د مؤمن شاندار دی او په منځ کې نه به اسراف کوي نه به د حد نه اوړي نه به کمیږي الله رب العزت قرآن کې سوی سورت بني اسرائیل سورت الاسراء کې ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ځان به د مرۍ نه نه نیسي ځان نه به بخیل نه جوړي بخل یو ډېر بد صفت دی او دا هغه مقام نه دی چې اوس به زه وضاحت وکړم د بعضو نه د روپۍ جدا کول داسې لکه سرمن چې ترې پرې کښېنی داسې ځان یې د مرۍ نه نیولی او دا ډېر ساده انسان خو ته زه په دې ویم چې بخیل د ټولو نه اول د خپل ځان دشمن دی د خپل ځان دشمن دی دا کرر ریبل او دا داسې او دا سوچونه او ټینشن اخر کې چې خبرې شوې سړي ته شوګر لګېدلی ډېرې سوچونه به راشي بل طرف ته اسراف د حد نه اوړېده ستا دو جامو ته ضرورت دی درې او څلور خوراک ستا څومره ضرورت دی هغه کمره خوره د هغې نه زیاته اسراف دی الله رب العزت به د دې هر څه ګورې تپوس کوي د دې هر څه به الله رب العزت تپوس کوي ته چې روپۍ لګې که نه دو تپوس هدایت ساته ستا د دې مال سره تعلق ساتي د قیامت په ورځ یو دا تپوس دی چې دا مال دې ګټلی کوم ځای نه دی دویم تپوس دا دی لګولی دې په کوم ځای کې دی دو تپوسونه دي ښه ګټلی دې د کوم ځای نه دی لګولی دې کوم ځای کې دی که موږ دې ته خوشحاله شو چې یاره ما خو ګټلی حلال مال دی نو بیا هم صبر وکړه یو بل سوال دی او لګولی دې کوم ځای کې دی نو چې ته چې مال لګې او اسراف پکې کې او زیاتې کې د دې به الله تپوس کوي یا دا مال لګې په هغه څه کې چې الله نه غواړي تا نه چې ته په دې کې مال ولګې دا ته اسراف کړي او دا ته ناروا کار کوي د دې به تا تپوس کړي نو والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما دا پنځه صفات شو شپږم صفت د نیکانو بندگانو دا دی والذين لا يدعون مع الله
إلها آخر او دوی نرى بلید الله سر بل معبود والذین لا يدعون مع الله إلها آخر دا موحدینی دا اللہ دا اوچت بندگان چی دی دوی عقیده دا توحیدی پرون پہ ما باس کرو نن پا نور زینو کی بیانونو هلتم ما دا باسو کو دا توحید عقیده دا بنیاد دی بنیاد او چې کله څوک آبادي کوي که نه نو اول په بنیادونو باندې د هغه کار روان او په مخه ویم ده چې بنیاد مضبوط که بنیاد بر آبادي به مضبوطه وي بیا که ته ځان نه ډېر ښه سړی جوړ کړې که نه ډېر ښه سړی او ډېر اوچت صفات په ځان کې راولي او عقیده دې د توحید نه وه ذره برابر تاله فایده نه درکوي ذره برابر نو د نیکانو بندگانو صفت والذین لا يدعون مع الله إلها آخر دوی د الله سره بل څوک نه شریک کوي نبی ولی ګټه ونه ملائک پیریان مولیان بزرگان باباګان تعویذونه ګټې ونې هیڅ شی د الله سره نه شریک کوي والذین لا يدعون مع الله إلها آخر د الله سره بل څوک نه شریک کوي خالص بندگی یک یوازې د الله کوي دا تندې دا دوی صرف الله ته ټیټیږي د الله نه علاوه بل چاته نه ټیټیږي که الله یو چاله ډېر اوچت مقام ورکړی دی ته به د هغه احترام د هغه د مقام مطابق کې خو د مقام نه به یې نه اوچتی چې الله ته یې رسوي بعض موږ ته وایي دوی د بزرګانو ګستاخان دي بزرګان نه مني د اولیاء الله ګستاخان دي دوی ګستاخي څه ته وایي بددشتي ګستاخي دوی دې ته وایي چې زه دا وایم چې دا ولي چې کوم په دې قبر کې پروت دی ډېر ښه سړی دی او ډېر ښه سړی و الله دې وبخي خو دې زموږ حاجتونه نشي پوره کولی حاجتونه پوره کوونکی الله دی ویه ګوره ما تاسو ته ویلي چې دا د اولیاء الله ګستاخ دی دا خو ګستاخي نه ده دا خو د دې ولي هغه احترام او قدر کول دی او دله هغه مقام ورکول دی کوم چې د ده دی رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې په قرآن کې دا خبره ذکر شوې ده قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ای پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې زه ګوره د خپل ځان دپاره د فایدې او د نقصان مالک نه یم د خپل ځان دپاره مګر هغه چې الله وواړي وایي چې پیغمبر د خپل ځان دپاره د دې مالک نه دی او د پیغمبر نه اوچت مخلوق نه راغلی دی او نه به راشي او الله ته نږدې او الله ته محبوب یا بل څوک دی چې هغه به د فایدې او د نقصان مالک او د هغه سره به تصرف بل څوک دی چې پیغمبر نشي کېدی نو بل هیڅ څوک نشي کېدی نو ځکه درته دا وایم چې د شرک نه ځان لرې ساتئ د شرک نه ځان لرې ساتئ د توحید عقیده خپله کوي رسول صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو ويا رسول الله لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايته أي الذنب أعظم ودي يقولون كله يقولنا كما يودا ورتوي أن تجعل لله ندا وهو خلقك چیتا الله سره بل څوک شریک کی او حالانکه دغه الله ته پیدا کړی څومره ظلم دی او څومره زیاتې دی د ځان سره ته پیدا کړی الله یې بندگی د بل چا کې د ځان پشان مخلوق کمزوري ته پروتي چې هغه ځان له محتاج دی والذین لا يدعون مع الله إلها آخر نیکان بندگان د هغوی عقیده د توحید د هغوی بل چا ته رامدد شه نه وایي په سختو کې رامدد شه مخلوق ته ویل په هغه څه کې چې هغوی پرې قادري دا خو د ټولې دنیا رواج دی او په دې الله تعالی نه رانیسي ته کله یو سړي ته ووایې دا سامان را سره اوچت کړه یاره دا ته د هغه نه مرسته وغوښته روا دي روا دي ځکه چې دا کار د هغه په قدرت کې دی خو چې ته مړي ته چغې وایې رامدد شه هغه ته چغې وایې ته راورسه ته یو کس ته چغې وایې چې هغه که ژوندی یم دی خو ستا خوا کې نه دی او ته وایې دی معیني دی زما اوري دا خو صفت د الله دی چې هغه هر څه اوري او هر څه ویني د هر ځای نه چې ورته ته اواز وکړې الله یې اوري نو تا ورسره دی څنګه مخلوق دی ورسره شریک او څنګه دا صفت دی مخلوق له ورکو دا مخلوق د دې صفت لایق خو نه دی دا صفت خو صرف د الله دی او الله رب العزت په قرآن کې
په سورة البقره کې دا خبره ذکر کړې چې بعض خلک د الله سره شریکان جوړي برخداران ورسره جوړي يحبونهم كحب الله او بیا ورسره محبت داسې کوي لکه څنګه محبت چې د الله سره يحبونهم كحب الله خو د مؤمنانو شان سره د موحدینو والذين آمنوا أشد حبا لله موحدین اوچت بندگان خود ټول نه زیات محبت د الله سره کوي د الله سره په محبت کې څوک نه شریک کوي داسې محبت د بل چا سره نه کوي لکه څنګه محبت چې د الله سره کوي نو دا په دې آیت کې بل صفت دی چې دوی ځان ساتي د څه نه دوی ځان ساتي د شرک نه او دوی کې اوچت صفات یو اوچت صفت هغه دا دی چې دوی خالص د الله بندګي کوي والذین لا يدعون مع الله إلها آخر